شروع کوم پنوم د الله چې بخون کې مهربان دی. مونږه نوح علی السلام دغه قوم ته ولېګو د دې هدایت سره چې د خپل قوم خلق خبردار کړي مخکې د دینه چې پاغوي باندې یو دردناک عذاب راشي. هغه ویل ای زما د قوم خلکو زستاسو د پاره یو صفا خبردارون کې پیغمبر یم. تاسو خبرداروم چې د الله بندگی وکړئ او داغونه ویریږئ او زما خبره اومنئ. الله بس تاسو گناهونه معاف کړي او تاسو به د یو مقرره وخت پورې باقی وساتي. حقیقت دا دی چې د الله مقرر شوی وخت کله راشي نو هغه بیا څوک رستو کولای نشي. افسوس تاسو ته د دې خبرې علم وي. هغه عرض وکړو ای زما ربا ما د خپل قوم خلق شپه ورځ راو بلل خو زما د بلنی سره داغوی تخته خزیات شوا او ما چې بکلا هغوی له دعوت ورکوو د پاره د دې چې ته هغوی معاف کړي نو هغوی با په غوګونو کې ګوتی نه باسلې او په خپل جامو کې به مخونه پټ کړل او په خپل طریقه باندې بټینګ شو او لوی تکبر به وکړو. بیا ما هغوی ته په اوچت आवाज دعوت ورکړو. بیا ما هغوی ته په ښکارا هم تبلیغ وکړو او پټ پټ می هم په کړل. ما ورته ویل د خپل رب نه معافي غواړی بشکا هغه ډیر معاف کون کې دی. هغه په پتا سو باندې د اسمان نه خبرن نه وروي. تاسو له مال او اولاد درکړي ستاسو د پاره با باغونه پیدا کړي او ستاسو د پاره با نهرونه جاری کړي. پتا سو څه شوي دي چې تاسو د الله د پاره د څه عزت توقع نه لرئ حالکه هغه تاسو په قسم طریقو سره جوړ کړی. آیا تاسو وینئ نه چې الله څنګه او اسمانونه لاندې باندې جوړ کړل او په هغه کې سپوږمۍ نور والا جوړ کړه او نوري دیو جوړ کړه او الله تاسو د ځمکې نه په عجیبه طریقه راځرغون کړی. بیا بمو هغه د ځمکې ته واپس بوزي او د دینه بمو بیا نیغ راو باسي او الله تعالی تاسو د پاره ځمکه د فرش پشان وګړولا د پاره د دې چې تاسو په دې کې په فراخه لارو باندې ګرځئ. نوح علیہ السلام ویل ای زما ربا هغوی زما خبره رد کړه او په هغه سردارانو پسې لاړل چې هغوی د مال او د اولاد په وجه زیات ناکام شوي دي. د خلکو د مکر ډیر لوی جال خور کړي دي. دوی وایي چې خپل معبودان هچری مپرېږدئ او ود او سوا مپرېږدئ او یغوس او یعوق او نصر هم مپرېږدئ. دوی ډیر خلک گمراه کړي دي او ته هم د ظالمانو لا د گمراهۍ نه سیوا په بل سیس کې ترقی مور کوا. د خپل خطاګانو په وجا هغوی غرق کړي شو او ورته وګرځولې شو. بیا هغوی د ځان لپاره څوک مددګاران اونمندل چې د الله نه بچ کړي وي. او نوح علیہ السلام ویل ای زما ربا د دې کافرانو نه هیڅوک پزمک باندې اوسېدونکو مپرېږدا. کتا دوی پرې خودل نو دی با ستا بندگان گمراه کړي او د دوی د نسل نه چې هر څوک را پیدا کیږي هغه با بدکار او سخت کافر وي. ای زما ربا ما او زما مور او پلار او هر هغه سړی چې زما په کور کې د مؤمن په حیثیت سره داخل شوی دی او ټول مؤمنان سړي او خزي معاف کړي او د ظالمانو د پاره د هلاکت نه سیوا په بل څه کې زیاتې مکوا.